عطا برادر گرامی لطفا از اعماق قلب لطفا از بای نبی چکچک کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدرمنو افغانانو ستړي نشئ، خوش آمدید. هر کله راشئ یو ځای شو په اتفاق شو ټول افغانان. خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان، خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان. ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان، خدایه تل لرې ودان دا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته ولعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اوس دغه وخت را رسېدلی دی چې هر هغه څوک چې خپل زړونه څه وباسلي دي زموږ د ډونیټ بکس دوه دانې دي، یو چې زموږ ښي لاس ته دی، بل زموږ چپ لاس ته دی. که څوک غواړي چې خپل په پاکټ باندې یا خپل نوم ولیکي ورسره اچوی شي او په همداسې چپ لاسه کوم صندوق چې دی کې هم دا ستاسو حق دی. کومه مرسته چې ستاسو راټولېږي دلته بعد د ډوډۍ نه دا بیرته شمارل کېږي او ویل کېږي
ډوډۍ نه مخکې باید دا موږ وګورو چې څوک خپله مرسته اچوي دا د دوی حق جوړېږي چې د دوی هغه نوم او د دوی دا ویډیو دوباره بیا هم راجوړه شي او که څوک غواړي خپل نوم نه اخلي دې صندوق کې خپل 200 تر تاوانه پورې خپله صدقه کولی شي بلکې داسې صدقه ده چې تلپاتې صدقه ده دا د دنیا کنی د اسیا په سطح د شفاخانه ده خو شروع یې زموږ ستاسو نه کېږي دا به انشاءالله زه جوړوم دا تاسو سره وعده کوم خو په شریکه به یې جوړوم زه چې دلته راغلی زما غږ هم په همدې هالند افغان ورونو باندې دی او داسې په بلجیم کې نو د هالند کې چې څومره ډونیټ مرسته راټولېږي دغه لیست جوړېږي دوباره په افغانستان کې د هالند څومره مرسته چې ده د میشتو افغانانو هغه ته دوباره بیا هم هغه ویډیو کې هم لیکل کېږي هم ویل کېږي دا ستاسو حق جوړېږي نو انشاءالله هر هغه څوک بیا غواړي خپله صدقه وکړي راځئ کوی شو چې په دې صدقه کې برخه واخلو په هغه شفاخانه کې چې د ناروغانو علاج کېږي د مریضانو علاج کېږي په دې کې په شریکه برخه واخلو جزاک الله خیر کور ودان ښه راغلاست په داسې غونډو کې او په داسې د خیر کارونو کې ډېره زیاته مننه برادران و خواران گرامی کسایی که کمک کردن ما اول میخوایم یک دعا برشان بکنم از اعماق قلبم الله سبحانه و تعالی این دو سوالا بکنیم کسایی که کمک کردن اول دعا برشان میکنیم الله سبحانه و تعالی این صدقاتتان که واقعا مخلصانه بود و رضای الله سبحانه و تعالی قبول بکنه الله سبحانه و تعالی در مقابل هر ایرو و افغانی و سنتی که دادیم جنت فردوس نصیبتان بکنه الله سبحانه و تعالی مشکلات شرعی را رفع بکنه الله سبحانه و تعالی اولادای دار صالح با ایمان با عزت چراغ‌های روشن خانه‌تان بگرداند الحمدلله 2 لک ایرو پول نقد از طرف حاجی صاحب دیکان و حاجی صاحب حیات الله هاشمی الله اکبر ما گفتیم که 1 میلیون ایرو جمع میکنیم و توفیق الله سبحانه و تعالی 1 میلیون جمع میکنیم 2 لک ایرو پول نقد الحمدلله الله فعلا از طرف 2 بزرگوار داده ماشاءالله الله سبحانه و تعالی در تجارت اینا و کسانی که ابزار در مدت وطنیات صاحبشان پاچا صاحبشان آشینی صاحبشان الله سبحانه و تعالی در کارشان برکت بیاد کرده الله سبحانه و تعالی بر اینا به حساب اجر بده الله سبحانه و تعالی اولادای آل صالح نصیبشان بکنه پدر مادر اینا الله سبحانه و تعالی ببخشاید دا تعلال د چا لپاره شوې دا صدقه چا کړې وه او دا زمینه چا برابره کړې ده هغه وطنیات چا برابره کړې ده زنده‌باد ټول افغانستان ټول ملت افغانستان انسانیت دې ژوندی وي افغانیت دې ژوندی وي ښایسته افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان او نوي ایرو شولې نقدې متباقي چې کومې وعده شوې ده چې 1,15,000 ایرو قدرمن روم دهقان کړي دي خو را تسلیم شوي نه دي 15,000 ایرو حیات الله ورور کړي دي چې هاشمي صاحب الله سبحانه و تعالی این دو سوالا بکنیم کسایی که کمک کردن اول دعا برشان میکنیم الله سبحانه و تعالی این صدقاتتان که واقعا مخلصانه بود و رضای الله سبحانه و تعالی قبول بکنه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان
خایستا افغانستان هر ولایت یې ګلستان دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان تمو خوشحال کړه زورېدلې ولسونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا